چین طالبان په رسمیت وپېژندل دا چې دغه کارنامه کله او څنګه وشوه. راځئ په دې اړه دغه راپور تر پایه وګورئ او خپل قدرمن نظریات هم راسره شریک کړئ. د طالبانو واک ته له رسېدو څه د پاسه 2 کاله کېږي چې تر اوسه هېڅ هېواد یا ادارې په رسمیت نه دي پېژندلي. حال دا چې ځینې هېوادونه هڅه کوي چې له دغې ډلې سره سیاسي، اقتصادي، سوداګریزې اړیکې جوړې کړي. خو اوس تازه د چین له لوري د طالبانو لپاره ښه زیری اورول شوی هغه دا چې د چین ولسي جمهوریت لخوا د اسلامي امارت رسمي سفیر ومنل شو. مولوي اسدالله د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په 40مه نیټه د چین پلازمینې بیجینګ ته ورسېد او په چین کې د اسلامي امارت د لوی سفارت د سرپرست، ډیپلوماټانو او کارکوونکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د چین د ولسي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي یوی شاوینګ او مل هیئت لخوا هرکلی وشو. محترم مولوي اسدالله چې په بلال کریمي سره هم مشهور دی، نن د 2023 میلادي کال د دسمبر په اوله نیټه د خپل اعتماد نامې کاپي د چین د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو لوی رئیس هونګلی ته وسپارله. په دې اړه جوړه شوې ناسته کې ښاغلی هونګلی د اسلامي امارت سفیر ته ښه راغلاست ووایه او دا یې د چین او افغانستان ترمنځ د روابطو په پراختیا کې مهم ګام وباله. نوموړي وویل چې چین د افغانستان ملي حاکمیت او د افغانستان د خلکو پریکړو ته احترام لري او د افغانستان په داخلي امورو کې مداخله نه کوي او نه یې پخوا کله مداخله کړې ده. هونګلی یادونه وکړه چې چین غواړي د یوې لارې او یو کمربند په چوکاټ کې افغانستان سره په اقتصادي او زیربنایي پروژو کې مرسته وکړي. بلخوا بلال کریمي ویلي خوښ یم چې د اسلامي امارت د رسمي سفیر او فوق‌العاده استازي په توګه په چین هېواد کې خپله دنده پیلوم. هغه زیاته کړې د دواړو هېوادونو ترمنځ لوړې کچې ته د روابطو پورته کېدل یو مهم فصل دی او د لا قوي کېدو او پراخېدو هیله یې وکړه. بلال کریمي د خپلو خبرو په لړ کې چینایي لوري ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې هیچا ته تهدید نه دی متوجه او په سیمه کې ثبات او امنیت د ټولو په ګټه دی. همداراز نوموړي د افغانستان په اړه د چین مثبت او د نه مداخلې پالیسي وستایله او چین د افغانستان ښه ګاونډی وباله. کریمي په افغانستان کې د چین له لوري د سرمایه ګذارۍ، د زیربناو د احیا، د انکشافي پروژو او بیا رغونې په برخو کې د چین رول مهم یاد کړ او په افغانستان کې اوسنی راغلی ثبات یو ښه فرصت وباله چې باید اعظمي استفاده ترې وشي. چینایي لوري هیله څرګنده کړه چې د اسلامي امارت د رسمي سفیر صاحب په راتګ سره د چین او افغانستان ترمنځ هغه مثبتې اړیکې لا پیاوړې او پراخې شي.